شپه وه، نرمې هوا لګېدله. د ویالې په غاړه یوه نجلۍ په چوپتیا ناسته وه. د هغې په سترګو کې سکون و، خو په زړه کې طوفان و. دا د آمنې کیسه ده، داسې لور چې یوازې خپل کور سنبال کړ، د خپلې مور خدمت یې وکړ او د پلار سختۍ یې هم وزغملې. له تاسو نه وخته نه ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک. آمنه یوه ښکلې، ساده او نرم زړه نجلۍ وه. د هغې مور ورسره ډېره مینه کوله، خو پلار یې ورسره مینه نه لرله. د هغې لپاره آمنه یوازې یوه وسیله وه، داسې وسیله چې له هغې له پیسې، ګټه او عزت ترلاسه کړي. آمنه، لورې، لږ اوبه راکړه. هو آمي، همدا اوس یې راوړو. لا کار نه دی ختم شوی؟ بس پلاره، اوس ختمیږي. پلار به هر وخت همدا ویل، له تا هیڅ نه کیږي. هغه له سهاره کار کول. آمنې هر ورځ ځان ثابتاول، خو د پلار په زړه کې یې هیڅ نرمي پیدا نه شوه. آمنې لورې، ته ډېرې ستړې کیږئ؟ نه آمي، کله چې ته خوشحاله یې نو هر څه راته اسانه ښکاري. زما لورې، ته به زما یوازینی ملاتړ یې. آمنه، یو خاستګار راغلی دی. آمي، تا ته څنګه ښکاري؟ ډېر ښه دی. هلک زحمتکش او نیک دی. خو کله چې پلار واورېدل چې هلک غریب دی، سمدستي انکار وکړ. زه خپله لور له غریب سره نه واده کوم. زه به یې داسې کور ته ولیږم چې له هغې نه موږ ته ګټه وي. آمنې سر ټیټ کړ، هیڅ یې ونه ویل. څو ورځو وروسته بل خاستګار راغی. دا ځل هلک د شتمنې کورنۍ و. لوی موټرونه، لوی کور، ډېرې پیسې. د پلار سترګې څلیدلې، خو حقیقت بل ډول و. هغه هلک شرابي و، بد چلند و او په غلطه لاره روان و. دا اړیکه سمه نه ده، دا خلک ښه نه دي. زه د چا خبره نه ورم، دا واده به همدا کیږي. پلاره، زه دا واده نه واړم. ته زما د عزت هیڅ فکر نه کوي، ستا واده به هماغه ځای کیږي چې زه وغواړم. حقیقت دا و چې دغه شتمن هلک خپله آمنې لیدلی و او خوښه یې کړې و، او د آمنې پلار ته ویلي و چې زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم، بس خپله لور را سره واده کړه. همدا هغه شیبه وه چې د پلار لالچ د هغه په سترګو پرده واچوله. واده وشوله. نه سادګي وه، بلکې شور، خودنۍ او ظاهري شان و، او د دننه یوه ماته شوې لور. آمنه خپل سسرال ته ولاړه، خو هلته هغې ته هغه مینه ونه رسېدله چې مستحقه یې وه. د هغې میړه به چې کله کور ته راتلو، چیغې به یې وهلې، کنځلې به یې کولې، په وړو وړو خبرو به غوسه کېده. هغه یو ظالم او رواني ستونزونو لرونکی انسان و. دا به یاد ولره، زما خبره به چلیږي. هو، دا څه خواړه دي؟ بیا یې جوړوم. له تا هیڅ نه کیږي. ته نه وایې؟ هو، زه هم د هغه ښه یم. څه؟ هغه څو وادولې کړي دي او له ټولو سره همداسې چلند کوي. آمنې ژر پوه شوه چې د هغې میړه مخکې هم څو وادونه کړي دي. هغه به هره شپه په ژړا ودېدله، خو هیڅ شکایت یې نه کوله. یوازې یوه دعا یې غوښتله: ای الله، زما مور او پلار سلامت وساته. بل لور ته د هغې پلار چې د شتمنې خوبونو لیدلې، څو ورځې وروسته سخت ناروغ شو. اوس په کور کې یوازې مور او ناروغ پلار پاتې وو. مور به شپه ورځ د هغه خدمت کوله، خو په زړه کې درد و چې خپله لور یې د دوزخ په شان ژوند ته ټېله وهلې دی. زه له تا نه تنګ شوی یم. ما څه کړي دي؟ زه تا ته طلاق درکوم. څنګه؟ ووځې. ناڅاپي د ساز زورور غږ، د ژړا غږ، د پوزې غږ، د سترونې صفا کول غږ. زما څه ګناه وه؟ زه چیرته لاړه شم؟ د آمنې میړه یې هم طلاق درکړ او د کور نه وشړل. آمنه بشپړه ماته شوې وه. هغه نیغ د خپل مور او پلار کور ته لاړه. مور یې غیږ کې ونیو او پلار چې په بستر پروت و، د سترګو کې اوښکې وې او خپلې لور ته کتل. لورې، ما وبخښه، دا د زما ګناهونو سزا ده. ما پر تا ظلم کړی دی. د لالچ کې مې ستا ژوند خراب کړ. آمنې چوپه پاته شوه، هیڅ یې ونه ویل. یوازې د خپل پلار تر څنګ کېناسته، په سر یې لاس کېښود او خدمت یې پایل کړ. هغه به شپه ورځ د مور او پلار خیال ساتله. دواګانې به یې ورکولې، خواړه به تیارولې او دعاګانې به یې ورته کولې. ته ډېره ښه لور یې. مننه پلاره. څو ورځو وروسته هماغه د غریب کور هلک بیا د نکاح وختنه کړه. هغه لا هم آمنې خوښوله. زه آمنې د هغې د تیر ژوند سره قبلوم. د مور په سترګو کې اوښکې راغلې او دا ځل پلار هم سر ټیټ کړ. واده په سادګي سره وشوله. نه شور و، نه خودنې، یوازې سکون او رښتینې مینه وه. آمنه په خپل نوي کور کې خوشاله وه، خو هره ورځ به د مور او پلار لیدلو ته راتلله او خدمت به یې کوله.
ځکه چې د هغې میړه ویلی وو چې په دې حالت کې باید مور او پلار یوازې پرې نه لخړو. لورې، لالچ انسان ړندوي. ما خپله لور له عدست ورکړې وه، خو الله ماته یو بل چانس راکړ او سترګې راخلاص کړې. آمینې یوازې په چوپتیا دعا کړه او د خپلو والدینو لپاره اوښکې توی کړې. زه لور یم، بار نه یم، رحمت یم، یوازې د پوهې د سترګه پکار ده. لور هیڅ کله کور کمزورې نه کوي، بلکې کور سره نخي. په هغه کور کې چې د لور قدر کیږي، هلته برکت خپله راځي. مونږ د لور پوهې د کې ناوخته کړه، کنه وس نن کور نه ماتېدلو. لور بار نه ده، لور د کور اصلي رحمت ده. ای الله، هر پلار ته د لور قدر نصیب کړه. آمین. د دې ډول لزیاتو خیسته کیسو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او په کمنټ کې راته ووایئ چې څنګه وه.